معزز و محترمو زما ډېرو زیاتو درنو خوږو مسلمانانو په دې مجلس کې ناست عالمان قاریان صاحبان خصوصا زمونږ دوست او زمونږ ورور حضرت مولانا مفتی محمد اسجد صاحب د دوی رونه دا دستاربندي نه الله تعالی ستاسو لپاره د خیر وګرځي او الله تعالی دې داسې ورځې همیشه زمونږ په زندګۍ کې راولي چې د قرآن او د الله د کتاب په نسبت سره مونږ راجمع کیږو او د خوشحالۍ اظهار کوو. دا دستاربندي د ماشومانو هم ده او د زنانه او د نارینه دواړو ده او د زنانه او د نارینه د دواړو د تعلیم امر او حکم او ترغیب دا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی. دا علم یوازې په سړي باندې فرض نه دی چې جوړ په سړي باندې علم فرض دی او په زنانه باندې فرض نه دی. نه حدیث راغلی دی طلب العلم فریضة علی کل مسلم او یو زیادت وسره بعض عالمانو د ابن ماجه په روایت سره په مسند د امام ابو حنیفه کې چې د مولا علی قاری شرح و سند هغه نسبت دا هم کړی دی چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. خدا زیادت په ابن ماجه کې نه موجود نه دی که چېرته چا وکته او موجود یې که نو ټیک دی او مولا علی قاری په شرح د مسند کې نه نقل کړی دی چې لفظ د کل مسلمة دا هم د ابن ماجه په روایت کې نه راغلی دی خو معنی بالکل صحیح راغلی دی ځکه زمونږ عالمانو لیکلی دي د الاذکار د امام نووي رحم الله کتاب دی او په هغې باندې د ابن علان یو شرح د شرح الاذکار ورته وایي هغه وایي چې څونه ترحیبات وي او ترغیبات وي او په دې کې د رجالو دپاره د مذکر صیغې استعمال شي یا په دعاګانو کې نو دا به متناولی وي ورځي به هم زنانو ته به هم ورځي یعنی اذا قمتم الى الصلاه مراد دا دی چې سړي کله مانځه ته پاسي نو اودس پکې جوړ زنانه به اودس ته کوي نه زنانه به هم اودس کوي حال دا دی دا صیغه د رجالو دپاره ده د مذکر دپاره ده. دغه شانتې دا طلب العلم فریضة علی کل مسلم د لاندې مسلمین هم دی خو مسلمتین هم دی د مسلمانانو په معاشره کې همیشه د زنانو او د ښځو د تعلیم امر هم شوی دی پسندیده هم ګرځولی شوی دی بلکې کم فرائض چې وي یا شرعي علم چې زنانه په دې باندې مکلفې دي چې دا به حاصلوي. د حضور صلی الله علیه وسلم د احادیثو ډېره حصه دا د حضرت عایشې صاحب نه نقل راغلی ده ډېر لوی تعداد کې دونه لوی تعداد کې نه راغلی ده چې بعض لوی کبار یا کبار اصحاب رحم آلات د حضرت ابوبکر صاحب نه د حضرت عایشې صاحب احادیث ډېر زیات راغلي دي د عمر صاحب نه د عایشې صاحب احادیث ډېر زیات راغلي دي د عثمان صاحب نه د عایشې صاحب احادیث ډېر زیات راغلي دي بیا خصوصا هغه احادیث چې هغه د انسان د نجي زندګۍ سره تعلق ساتي موږ ته به دا څه پته لګي چې ښځه او خاوند څنګه طریقې سره ژوند تېروي موږ ته به دا څه پته لګي چې د ښځې سره به څنګه سلوک کوي موږ ته به د ښځو د احکامانو پته څنګه لګي دا به علي موږ ته لګي چې موږ ته بیبیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې احادیث ذکر کړي او په بیبیانو کې د ټولو نه اعلی بیبي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امهاتو کې د ټولو نه اعلی په اعتبار د علم سره دا حضرت عایشه صاحب راغلې ده دا قید مې ولګو په اعتبار د علم سره ځکه د ډېرو کثیرو علماو رائده ده چې حضرت خدیجه صاحب په اعتبار د فضیلت سره د حضرت عایشې صاحب نه اعلی راغلې ده خو ډېر لوی احادیث د حضرت عایشې صاحب نه نقل بلکې دا د ډېرو غړو رجال او اصحاب استاد هم راغلي وو صحابه چې به کله ناکله داسې مسله کې روان شو روانېدل نه مراد دا دي چې زمونږ د مولیانو غوندې روان شي
او بیا یو بل پسې خبرې کوي. نه، روان نه مراد دا دی چې د یو قول به ده چې مسله داسې ده او د بل قول به ده چې مسله داسې ده. نو دا به اکثر راله حضرت عایشې صاحب له او د عایشې رضی الله عنها نه به یې تپوسونه کول چې دا مسله څنګه راغلې. نو د علم لوی خیر او برکت حضرت عایشې صاحب له الله تعالی ورکړی. او بیا دا نه ده راغلی چې د دې نه پس جوړ امت د علم په حصه کې د زنانو حصې نه دي پیدا کړی. نه، د ابن سیرین صاحب یو لور راغلی ده، هغه ډېره لوی عالمه راغلی ده. او مدردا ورته ویل کېږي دا ډېر لوی عالمه راغلی ده او ډېر لوی د علم آثار او احکامات داتې مصنف ته ابن ابي شیبه نقل کړي دي. او د ابن حجر په استادانو کې یو استاد راغلی د کریمه ورته ویل کېږي. او د بخاري یو نسخه راغلی د کریمې نسخې ورته ویل کېږي چې هغې نه پته لګي چې امت الحمدلله د زنانو د تعلیم خیال ساتلی دی او خرچ هم پرې ډېر ښه راغلی. زمونږ دې خلکو کې دا پښتانه ډېر ښه خلک دي، مونږ هم پښتانه یو، مونږ څه پنجابیان نه یو راغلی، خو بعضې عادتونه یې ښه دي خو بعضې عادتونه یې ډېر خراب دي. خراب عادتونه کې چې شریعت هم ورته ښه نه ګوري، تهذیب رواج هم ورته ښه نه ګوري، عاقل سړی هم ورته ښه نه ګوري. هغه دا دی چې کله هلک د وشي نو دوی پې خوشحالېږي، چې زوی یې وشي نو دوی خوشحال. دا هلک هم داسې نیغ نیغ کېږي وي زوی مې شوی دی، دا هلک دا مور دا هم داسې نیغه نیغه کېږي وي نو سې مې شوی دی. خو که چېرته د بدو د قسمت لور ته چا وشي که نه، پخوا زمانه کې زما د یاداشتو د دې پښتنو چې به بچي وشو نو دوی به ډزې کولې. خدای خبر چې ستاسو دې کلو کې کېدې او که نه کېدې، خو زمونږ په کلو کې به په هلک باندې ډزې کېدې چې د چا به زوی شو نو هغه به لاړ ډز ډز ډز. پښتانو یو بل له کله نه کله داسې پیغور هم ورکوي مړه تا باندې به ملا پلار ډزې کړي وي. دا مو اورېدلي دي که نه هم دي اورېدلي؟ تاسو ټول فیسبوکیان یې، سره هم ټول په فیسبوک کې ورکړي دي، د حجرې او د جومات نه نه یې خبر. پخوا به خلکو وایي مړه تا باندې ملا مور پلار ډزې کړي، تا باندې ملا پلار ډزې کړي دي. یعنې دا به یې داسې ورته وي چې دونه بې غیرتی چې د بې غیرتۍ کارونه کوي او پلار دا باندې ډزې کړي دي. نو په هلکانو به مونږ ډزې کولې، خوشحالۍ به کېدې. 2 ورځې او 3 ورځې به په هغه کور کې د زړو ښځو یو ډمبلګي غوندې پیدا کړی او مونږ به ورته نغاره وي. خدای خبر چې دا اوس شته خو نشته، خو پخوا به داسې کېدې. ابه یو ښځې راګیره کړه، یو 2 کوتکې به وې وړې وړې او ډنګ 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 هغه به یې وهله راوهله. اوس نه پوهېږم چې دا څیزونه شته خو نشته، خو ښځو به نغارې والې 3 ورځې او چې به دې ورته ووایي لور دې وشوه نو د هلک په راتندې داسې را تریو که د مور به هم دا جغری داسې راواچول، هلې لور شوې ده، نوسۍ شوې ده. او چې لا 2 به وشوي او چې لا 3 به وشي نو د دې ښځې به ځای په کور کې نه نو. اوس هم دا حال راغلی چې د یو ښځې یو لور شي نو کور والا ورسره ګزاره کوي، چې 2مه لور وشي نو بنګ بنګې شروع شي، او چې 3مه لور شي هلکه وي دا ښځه بدلوي، دا خو صرف لونه راوړي په جیبه کې نه نشته. ګورې دا زموږ د پښتنو غلط عادت دی. حال دا دی شریعت کې نه دا دي چې بهترین هغه زنانه چې د هغې بچې اول لور وي دا د ټولو نه بهترین راغلی. او زما د معلوماتو مناسب سره په زوی چې خرچه کوي نو دونه څه ثواب نشته، شته ثواب پې شته خو دونه نشته لکه څونه چې د لور دپاره راغلی. حدیث کې راځي یو سړی داسې ناست و او یو روایت راځي 2 یا بل روایت راځي 3 لوڼې راغلې. نو تاسو هم پښتانه یې، د دې علاقې خلک یې، رسم و رواج به خامخا کوئ چې نن سبا لور ودی او سم ځای کې ودی نو د 10 او د 20 لکو روپو نه کم خرچه په هغې باندې نه راځي. دغه شان د هر مور پلار دا خیال راغلی چې زما دا لور په ښه عزت سره واده شي. نو دا صحابي داسې ناست و، د مشر طریقې کار دا دی چې دی به همیشه د کچر ته ګوري چې دا ولې خوشحاله دی، دا ولې خفه دی. زمونږ یو عالم دی، د هغه عالم نوم ابن خلدون دی، نوم ځان سره یاد ساتئ. او د ابن خلدون مشهوروالی په دې باندې شوی دی چې د تاریخ یو کتاب لیکلی دی او بیا په هغې کې یو مقدمه ذکر کړې ده. مقدمه د ابن خلدون ورته ویل کېږي. خیر علي صاحب، مقدمه د ابن خلدون د قدیمې زمانې نه تر د اوسه زمانې پورې د بلدیاتو، د عمرانیاتو،
د کلي او د اولس د ماحول او د باچې دپاره یو کسوټي د دا ځان سره یاد ساتئ. په انګلیش کې ترجمه شوې ده د مقدمې د ابن خلدون، په اردو کې ترجمه شوې ده د مقدمې د ابن خلدون، خو د ابن خلدون یو بل کتاب هم راغلی دی الامیر ورته ویل کېږي، نوم ځان سره یاد ساتئ الامیر. او بعینه هم د دې کتاب ترجمه په یورپ کې د هغوی یو ډېر لوی ادیب او مفکر د میکاولي ورته ویل کېږي د پرنس سره یې کړې د شهزاده. شهزاده به څنګه ژوند تېروي، بادشاه به څنګه ژوند تېروي، د مشر دپاره څه پکار دي چې دی به څنګه ژوند تېروي. دا یوازې د پلار دپاره نه دی، هر قسمه مشر، که دا مشر استاد وي، که دا مشر محتمم وي، که دا مشر د دفتر مشر وي، که دا مشر په دفتر کې منیجر وي، که دا مشر په دفتر کې ډایرکټر وي، که دا مشر په کور کې پلار وي یا نیکه وي، که دا مشر د جومات امام وي، که دا مشر چېرته بالفرض د مدرسې یاره هر قسمه مشري چې کومه راغلي هغې کې یو څو عادات راغلي دي. یو عادت په عادتونو کې نه دا دی چې په کشر باندې به خیال ساتې چې دی ولې خوشحاله دی او دی ولې خفه دی. تپوس پتې کله ناکله کوې ګورې چې خوشحالي نو تپوس پتې کې هسې نه چې ګورې دی خو خوشحالي ظاهري، خو د ده دا ظاهري خوشحالي ستا لپاره سال د نقصان ذریعه وګرځي. هسې نه چې دی خوشحالی څه ظاهري خوشحالي ورته میلو شوې وي، څه پیسې پیدا کړې وي، څه تجارت یې شروع کړی وي، خو هسې نه چې هغه تجارت سبا ستا د بدنامۍ ذریعه وګرځي یا ستا د بدنامۍ لپاره یو سبب جوړ شي، نو کله ناکله به تپوس کې د بچي نه، د نوسي نه، د شاګرد نه، د مرید نه، لاندې کوم سټاف دی د هغه نه به تپوس کې ولې خوشحاله ګپ کې د دې خپل خاص انداز یې ګوري. دغه شان که خفه وي نو هم به ترې تپوس کوې ګورې. یو سړی نه ټینشن اخیستی دی نو ته صرف دا مه کوه چې بس خپل یو جهان دی جوړ کړی دی، خپله باچې دی جوړه کړې ده او د خپل کشر خیال نه ساتې چې پلار یې نو د بچي نه لږ تپوس خیر دی کله ناکله کوه. زموږ د معاشره کې خفه کېږئ ما نه مه، زمونږ په دې معاشره کې غلط کار دا شروع شوی دی چې مونږ دې بچو باندې کله ناکله ډېره زیاته سختي کوو. هغوی نه چېرته داسې مشوره نه الو، هغوی سره داسې فرینډشپ نه کوو، ملګرتیا ورسره نه کوو، د راز او د نیاز خبرې ورسره نه کوو، بلکې دا یو بده خبره ګڼل کېږي چې لکه پلار د زامنو سره بې تکلفه شوی دی. بلکې نن سبا خو زمونږ په دې پښتنو کې دا رواج دی چې دا پلار داسې هلاکوخان غوندې که نه هر وخت یې دا برید داسې روچت کړي وي او په دې علاقه کې ته خلک یېرېږي وایي دا ډېر ښه پلان راغلی دی. نه، شریعت کې دا طریقې کار ټیک نه دی راغلی. شریعت کې به کله ناکله بې تکلفي کې د خپلو بچو سره، خو د شریعت د حدودو د لاندې. شریعت کې به کله ناکله د خپل زوی سره ګپ لګې، خو د شریعت د حدودو د لاندې. شریعت کې به کله ناکله په چل چل کې د خپل زوی د زړه نه خبرې راوباسې، خو د شریعت د حدودو د لاندې. او دا یوازې د پلار نه لږې کم کا، دا یوازې د پلار نه بلکې که استاد وي یا پیر وي یا محتمم وي یا د هرې ادارې مشر راغلي نو هغه په خپلو کشرانو خیال ساتي. نو یو صحابي داسې ناست و خفه راغلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مشر، رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د هر میدان او د هر پیټ کمانډر رانیده که ولې خفه پلان کیا؟ یا د الله پیغمبره 3 لوڼه مې دي، د هغه 3 لوڼو د خرچې غم هم را سره دی، د هغې د تعلیم غم هم را سره دی، د هغې د عزت غم هم را سره دی، د هغې د حیا غم هم را سره دی، بیا به پسې د دې ټولو نه اخوا د هغې د یو موزون ښایسته رشتې غم را سره راغلی دی. یوازې خو د زنانو تعلیم نه دی، زنانه باندې دې تعلیم وکړو او الله دې نه کړي، الله دې نه کړي قسمت یې خراب و. ډېر کله ته داسې و چې قسمت خراب شي. لکه ګورې زه کله ناکله سړي ته بیا غوسه کېږم او امسا راسره ده بیا به دې واک دا خلک مخکې کوي، زمونږ تقریر ټول ګډوډ شي. خبره مې څه کوله، د زنانو خو یوازې تعلیم نه دی، تعلیم دې والا ښه ورکړه او په پښتو دې نه ده پې کړې، په رواج دې نه ده پې کړې،
د مشر د کشر سره د ناستې په طریقه نه ده پې کړې نو یوازې چې خوله کږه کي او تا ته پاپ او تا ته ډېر ووایي نو په پاپ او په ډېر باندې خو د هغې ژوند نه تېرېږي که نه وایه که نه تېرېږي نه که نه یوازې په پاپ او په ډېړې او په ممي ژوند نه تېرېږي دا له پښتنو علاقه ده مانه مه خفه کېږئ ګورې دې کې به ګورې یاد ساتئ د خپل تهذیب د کلچر د تمدن د لاندې د خپلې ماشومانې پوه کوئ ګورې بچیو که تعلیم وکړه خو ګورې دا د پښتونخوا علاقه ده بچیه تعلیم وکړه زموږ یو خاص رسم و رواج دی که ته د آکسفورډ او د کیمبرج او د فیلاډلفیا نه هم رالې که نه خو که د علاقې او د کلي په رسم و رواج باندې نه تلې نو ستا ژوند به خراب راغلي دې ته مونږ په خپله اصطلاح کې تهذیب ویو تاسو ته په خپله اصطلاح کې کلچر وایې پوهېږئ که نه پوهېږئ تعلیم هم کړی دی که نه هم دی کړی دې ته څه وایي تهذیب کلچر تعلیم ځان نه شي راغلی یو سړی به ښه تعلیم یافته وي خو بد تهذیبه به راغلی یو سړی به ښه تعلیم یافته وي خو په کلچر به نه پوهي او بیا که دا ټول ارسم وي که نه خو چې یو ماشومه وي او د هغې قسمت ته ناخو وي نو الله دې د دې نه په امان کې وسات ډېر ښه راته زمونږ دا مفتي صاحب زمونږ مدرسه کې یو څو ورځې مونږ له راغلی دی زمونږ مدرسه یوازې مدرسه نه ده ته خو به هم راتلی که نه مولاسې زمونږ مدرسه یوازې مدرسه نه ده وایه څه شی دی پوره د جج صاحب یو قسمه جرګې پکې را روانې مولوي صاحب په لیمن شاه صاحب مونږ جرګو ډېر زیات تنګ کړي خو دغه خلکو اعتبار دی اعتماد دی الله دې خوشحاله کړي نو زموږ مدرسه کې دروازې دونه قطار د جرګو ولاړې چې دونه به د تنګي په سیشن کې نه نی راغلی او د تنګي په کوټ کې به نی راغلی په عدالت کې به نی پخوا چې به مونږ جرګې کولې او مونږ سره به د علاقې خلک راجمع شو نو زمونږ د علاقې جرګې به څه شوي مړې شوي دي جمدې شوي دي سود دی پیسې رانه نیولې دي زیان دی حق مې دی ورسره ځمکه مې ده ځمکه مې نه ده دا قسمه جرګې به 80% وي او د زنانه او دا جرګې چې مونږ ورته ویو چې وتښتېده او راله او پلار کله لاړه دا به 10% وي او نور ټول مشران تاسو ناست یې چې څوک جرګې کوئ نن سبا نیم په نیمه جرګې ګورې دا دي ښه نیم په نیمه جرګې دا دي چې جینۍ وتښتېده جینۍ د خاوند نه خفه ده جینۍ پلار کره تلې ده خاوند شړلې ده یعنې نااتفاقۍ دونه زیاتې شوي دي او نحوست دونه زیات شوی دی زمونږ د قوم هغه تهذیب او کلچر هغه دونه خراب شوی دی چې زمونږ د زنانو دماغ مزاج شوي دي او د هلکانو مزاج شوي دي که دا زنانه نه وي نو ما تاسو ته ناشنا خبرې کولې خو دوی اوري نو د تاسو ته نشم ویلی ټول کار خراب شوی دی ګورې څه شی شوی دی خراب شوی دا ولې خراب شوی تاسو ته پته دا ځکه خراب شوی دی پخوا به داسې چلو شو خیر دی خفه کېږي ما پخوا به داسې کار وشو چې مونږ به وي پښتانه چې مور یې واده کړي او پلار یې واده کړي که چېرته د دې ستنې سره دې واده کړه دا به ورسره وخت تېرېږي دا زمونږ رواج و د پښتنو زما په خبرو پوهېږې که به چې کله رشته به مور وکړه پلار به وکړه تره به وکړه رور به وکړه دې کې د جینۍ اختیار نه راغلی هغه پښتنه وه هغه به وي زما پلار او ورور چې څه خبره کړې ده مړه به شم خو د دې کوره به ونه ځم دا خبرې به تاسو اورېدې او که نه اورېدې وایې که نه مړه به شم خو د دې کوره به ونه ځم یا به مې کور وي او یا به مې ګور وي یا به مې د پلار کور وي او یا به مې د خاوند کور وي نور کورونه او نور هېڅ کاتې پکې نه نشته دا هغه وخت کې چې کله زما د زنانو سترګې نه وې کلو شوې او زما د زنانو بدنظرۍ نه وې راغلې او زما هلکان هم د حیا نه ډک راغلي اوس نن سبا کار خراب کړی دی چا ما یې موبایلو کې ځان له یو خوا کیمرې لګولې دي ټول به پوهېږې ښه او یو داسې میکاپونه هلکان هم وکړي او جینکۍ هم وکړي که نه نو خوله مې ګډه وډه کېږي زنانه ناست دي د هلکان چې د موبایلو کې دا جینکۍ وویني که نه نو مور پلار ته په خیرو شوي کور دې زما د دې مور روان شي خدای دې دا تباه برباد کړي دا ما له څه منګه کورې کړې ده دا جینۍ خو دا راغلې ده ګورې لکه داسې ده که نه ده وایې که نو ولې تاسو څه وایې چې تاسو جوړ موبایل یې ګورئ دې جینکو سره موبایل یې نشته تاسو نه ورسره غټې دي ابا کېږې ما
تاسو څه وایئ چې تاسو راغونډ شئ او موبایل کې کتل کوي او دا چل دی او دا چل دی، نو جینکۍ په ودونو خودونو کې دا کار کوي او که نه کوي که نه؟ نو چې تاسو کله پردی جینکۍ ووینئ او خپله ښځه درته بدرنګه ښکاري، خفه کېږئ مه. هغه چې بیا داسې په دې موبایل کې ښایسته لوک وویني او ته وویني وایي یا الله پاکه مور مې تباه برباد کړي، داسې په منګکوري باندې اړولې یم، داسې بیزو شادو یې ماله کړې ده. د دې د وجې نه د کورونو امن خراب شو. ګورې ښه اخوا نور نظم موضوع ضعیفه کېږي، اخوا نور نظم موضوع معمولي صاحب ته وایي ضعیفه کېږي. زمونږ د زنانو هغه کم د سترګو حیا چې وه، زمونږ د هلکانو هغه کم تهذیب چې و، دا یاد ساتئ. دا پښتانه ډېرې ښکلې خبرې کوي. ګورې ښه خبرې هم دي بد هم دي. هغه دا وایي دا پښتو ګورې نیمه کافري ده او نیمه مسلماني ده. ګورې دا مو اورېدلي دي که نه؟ نیمه کافري ده او نیمه مسلماني ده. ښه عاداتو باندې چودرېږي. د پښتون مقصد به سي حیا. پښتنه زنانه به غاټ پړونې په سر وي، غټه برقه به یې راغوستې وي. اوس که چېرته ته تعلیم یافته شې او د خپل مور او د پلار د حیا خیال نه ساتې، نو کار به دې خراب وي که نه؟ نو د هر د مور او د پلار دا دعا وي، یا الله د دې ماشومې او د دې لور قسمت مې د خو کې، زه د تعلیم ورکوم، تهذیب ول ورکوم، خو قسمت یې د خو کې. اخوان نظم وخت هم لږ دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه چل شوی دی؟ وایي 3 لوڼه مې دي د الله پیغمبره، د خرچې را سره خیال دی، د تعلیم را سره خیال دی، د هر څه را سره خیال. یو ښکلې مزیداره جملې ویله چې د چا 3 لوڼۍ، د دوی حق ادا کا، د دوی تعلیم ادا کا، د دوی ښکلې مزیداره ځای کې رشته وکړه، الله تعالی به جنت ته بوځي. ګوره دا ډېره اسانه خبره راغلې. یو راپاسې دی د الله پیغمبره زبا خو 2 لوڼه دي، وایي زه چې د چا 2 لوڼۍ هغه به الله تعالی جنت ته بوځي د دې لوڼو د خدمت د وجې نه. یو راپاسې دوی زما یو لور ده، وایي زه چې یو لور یې د چا او مزیدار ښایسته خدمت یې د دې لورو که، د عزت خیال یې وساته، د تعلیم خیال یې وساته، مزیداره ځای کې رشته وکړه، الله به جنت ته بوځي. په زوی باندې دا وینا نه ده شوې، ما نه خفه کېږئ مولیان مه، په لور باندې وینا شوې ده. د لور د تعلیم او د تربیت په زامنو نه ډېر زیات خیال ساتي، خرچه هم پکې ګورې دا یاد ساتي. زموږ پښتنو کې بل غلط عادت دا دی، په هلکانو خرچې ډېرې کوو، په جینکو نه کوو. او حال دا دی هلک که له کور وتښتي او دې تښتي که نه. زموږ علاقو کې هلکان وتښتي، مردان ته لاړ شي، دغه ته لاړ شي، اسلام آباد ته لاړ شي، پنډۍ ته لاړ شي، چې راځي 1500 روپۍ هم جیب کې راوړي وي. هلکو ته مې چېرته تللی وې؟ یاره ته مې هماغلته مې نوکري کوله. خو که الله دې نه کړي، الله دې نه کړي پښتانه د خپل کور د یو رزم بار ووته، نو بیا ته په کلي کې د ناستې او د پاستې قابل راغلی نه راغلی که نه؟ نو ډېر خیال به یې ساتئ. زه کله ناکله وایم دا هلک مثال د څه دی؟ د تبر دی. تبر باندې دا د ټول بابوزو دا لرګي ووهه چې پوس شي بیا تېره کړه. او د چینۍ مثال د څه شی دی؟ د ګل دی، د ګل د هیرې دی. د دې ګل لکه یوه پاڼه پرېوته، د ټول پاکستان ساینسدانان را جمع کړه، دا تا ته بیا واپس ګل کولی نه شي. ګورې نو د خپلو ماشومانو ډېر خیال ساتئ. دا شهزادګان دي، شهزادګۍ دي، د دوی تعلیم، د دوی تربیت ستا د کور مېلمنه ده. خپل کور ته به انشاءالله په خیر او په عزت سره ځي، چې دا څه ارمان یې د خیر او ارمان د شریعت مناسب پاتې نشي چې بابا مې دا کار ما سره غلط کړی دی. خو دې بچو ته مې دا خیال دی چې د خپل مور او پلار او د وروڼو د عزت په هم خیال ساتئ. ګورې مدرسې ته چې راځئ په حیا به راځئ، مدرسې نه چې ځئ په حیا به ځئ. مدرسه د تعلیم او د حیا نوم راغلی دی، هسې نه چې علم او تعلیم حاصل کړي او حیا د نه لاړه شي. نو الله دې د داسې ورځې سره زموږ د ټولو پښتنو په امان کې وساته. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.